السلام علیکم ګرانو ملګرو د پروګرام مشالونه سره زه موحد یوسف زین نن مونږ په تورو میرا دوران آباد کې موجود یو مردان هسې هم ډېره مردم خیزه ځمکه ده ډېر پښتانه خلک یې پیدا کړي دي ډېر مشاهیر یې پیدا کړي دي او د تورو معیارو په حوالې سره چې زه خبره وکړم دا هغه خاوره ده دا هغه ځمکه ده یو ډېر تاریخي حیثیت لري په دې خاوره باندې خوشحال بابا هم د یوسفزو سره جنګ کړی دی او دا نن هغه خاوره کې موجود دی دوران آباد نن مونږ د یو داسې شخصیت سره مرکه کوونکي یو چې هغه به یقینا چې د پښتو لپاره ډېر زیات کار کړی دی پښتو په هغې باندې ټولومړي ویاړي دغه ولسي ادب څومره پورې په خپل وخت کې دغه ولسي ادب کې دغه خلکو څومره کار کړی دی دغه خلکو پښتو څومره ژوندی ساتلې ده څومره مخ په وړاندې بوتلې ده دغه خبرې به هم نن مونږ کوو خو د مردان په حواله هم مردان چې څنګه مونږ ووایو چې مردم خیزه ځمکه ده ډېر مشاهیر خلک یې پیدا کړي دي حسن خان سوز قمر رئیس صاحب د غزل شهنشاه اندیش شمس القمر دا شان ډاکټر اسرار صاحب اسرار د تورو صاحب نیمره شفق او دا شان نور ډېر خلک چې په څه باندې د پښتو ادب د بنیاد خبره چې وکړو چې د پښتو ادب بنیاد په هغې باندې ولاړ دی او اهم ستنې دي د پښتو ادب دغه خلک به مونږ وخت په وخت د دغه خلکو په درناوي کې د دغه خلکو یادښتونه به مونږ راتازه کوو د هغې سره به مونږ پروګرامونه کوو او تاسو سره به معرفي کوو ځکه چې که مونږ وګورو نو زمونږ ینګ جنریشن چې کوم دی هغې د دغه خپلو اتلانو نه خبر ساتل پکار دي ځکه چې د دغه مشاهیرو چې د پښتو لپاره څومره کړي دي د دې خاورې لپاره څومره کار کړی دی نو د هغې په دغه ینګ جنریشن باندې په دغه خاوره باندې په دغه خلکو باندې حق جوړېږي چې دغه خلک دغه خپل مشاهیر وستایي نن هم مونږ د ډېر ستر لیکوال یو ډېر ښکلي لیکوال سره نن مونږ مرکه کوو چې هغې د پښتو لپاره څومره ستړی کړی ده څومره کار یې کړی دی او څومره یې پښتو ژوندی ساتلې ده نو راځئ چې هغې ته ولاړ شو نوم دی تاج محمد ممن محمن یم د محمن په تخلص باندې سرګن یم زه مدام کیسې جوړوم نوې نوې هم مصرې ورسره کومه سوې سوې السلام علیکم په خاص عام جواب راکړئ چې وعلیکم السلام تاج محمد ممن خو د هر څه نه مخکې چې زه ووایم چې د ایم ټي وي د دغه شیشې لپاره مونږ څلور هغه ملګري کار کوو چې د پښتو د بیلو څخه خدمت لپاره یې بډې وهلي دي هغې کې یو نیم مخلص دی او د کیمرې په شا باندې کامران احمد او عرفان الله عرفان چې په خپله باندې شاعر هم دی نیم مخلص د پښتو اداکار دی د پښتو لپاره کار کوي هنرمند هم دی او د دغې سره سره یو ښه شاعر هم دی د هغې ذکر ډېر زیات ضروري دی چې نن هغې د مسؤلیاتو له کبله زموږ سره موجود نه دي هغې مونږ مسکو هغې مونږ په ننني محفل کې مونږ زیات یادو هغې دپاره بلا ډېره ګرانښت تاج محمد ممن صاحب څنګه یې صحت هم څنګه دی تاسو خو بیمار وئ که نه اوس څنګه یې صحت خو یو دومره دی چې د باد سره مراسم راوتېږي ښه دي دغه جومات څخه لاړم جی جی او ګرمۍ کې نشم تللی بس خدای دې خیر وکړي نو عمر هم دغسې دی جی بل دا مرضونه وجې مرض جی جی پیدایش هم چېرته کې شوی دی او که ووایو چې زده کړه هم چېرته کې کړې ده عزت ورسې د تعلیم خبره کوو د سکول خبره کوو د دغه تعلیم خو دې زما نشته دی ښه هسې خو ذاتي تعلیم دغه خدای راکړی دی جی هسې راکړی دی او پیدایش هم چېرته کې شوی دی پیدایش د مردان نه نورتي شریف ته ګرداس کلي ورته وایي
مدرسې فارم څخه جی جی 4 ملتونه ښه دلته هم پیدایش شوي. دا د کوم سن خبره وه چې په کوم وخت کې ستاسو پیدایش شوی ما خو 33 لیکلی دی هسې د هغه پخوانو انقلابونو د هغه واقعاتو دغه نه د جنګونه او زلزلې وغیره چې شوي دي د هغې د وجې نه ما زیرات ته حساب به کوو د اخواته 1933 خو دا 3 کاله شکي دي د 33 ښه صحیح ده دا راته ووایه تاج محمد مومند صاحب چې تاسو وایئ چې ما تعلیم نه دی کړی او لیک لوست به کولی شئ زما په خیال ځکه چې ښه دا راته ووایه چې دغه تعلیم هم نه دی کړی نو د چا سره به مو ناسته پاسته کوله څه مو د چا نه زده کړي دي او د تعلیم په حواله خبره کوو او بیا دغه په کورونو کې به چې کوم دی دا واړی واړی کتابونه به وو دا به د پښتنو زنانو به هم لوستې که نه عهدنامه شوه یا نور داسې کتابونه وو چې هغه به لوستې او په دغه نه چې ډېرو خلکو چې کوم دی اجمل خټک بابا خبره وکړو هغوی د دغه کورونو نه د دغه نه چې کوم دی زیاته زده کړې کړې تاسو څه لوستي دي دغه ما خو به داسې کولو کله چې به د جمعې ورځ وه موږ به مالونه سړولو نو جومات ته به د جمعې په ورځ کې دا هغه وخت خو دا علوم کم وو دا اوسني زیات دي که نه نو هغوی به اکثر دا نظمونه د جمعې په منبر به ویل لکه غواړه فضل الرحمن وغیره وغیره چې نن کډه د آسیه عبدالستار دي یارانو کړي ورته ورته دا نو چې کله به مونځ وشو دوا به وشو خلک به خور شو نو زه به بیا جومات ته رالم هغه کتاب کې به راواخېستم هغې کې همدا خبره وکړه قرار دي دلدار دي یار دي دا ورته یار پښتو ده د دغې نه ورپسې راته د رحمان بابا کتاب مې زده کړو نو هغې کې مې څه دغه وکړو بس د دغې نه موزیک هم زده کوو خلیق مې زده کوو د شاګردان مې پیدا اکثر زما شاګرد زما استاد وي ځکه چې هغه وخت ما ته د چاربې ته پته نه وه چاربې ته څنګه دي نو هغه به راته ویل چې دا داسې نو ما به جوړه کړم هغه به بیا زده کړه کولې به کلیپونه میپونه نه وو نه دغه رضوان نه وي راغلي نو دغه زموږ هغه زده کړه وکړه په دغه طریقو باندې زده کړه شوې ده په دغه طریقو باندې زده کړه شوې ده که دا ووایم تاج محمد مومند صاحب چې تاسو ځان سره د مهمند لیکئ نو په خټه باندې هم تاسو مومند قوم یې ښه نو بیا خو په مردان کې د یوسفزو اکثریت زیات دي یوسفزي دې خوا زیات دي د مومندان چې کوم دی خوا زیات دي یا جلالان خوا دي یا دې خوا چې مومند جلسې طرف ته تللی نو لاړ شو نو مومندان هلته کېږي ستاسو مشران دلته کې که راغلي موږ مشران دا دي زاړه نه هغه ته زوړ میر وایي مردان جی جی هغه زوړ میر بیا هلته هغه مزدک شو د نواب هغه مزدک شو په هر حال خو د قسمت خبره ده دې مزد پکې راوخېږي دا خلک هغه وخت کې دا میره ډېره ښه میره وه دې ته د لوړه میره ویله او دا نیر هم نوی راغلي نو دې خلک بیا دلته راغلي اکثریت یې هلته دی او دلته دومره دغه وجه معلومه ده چې دغه مشران ولې راغلي دي دا بره نه ولې راغلي دي دا خو د پاس وطن نه چې د هغې د قبایلي قبایل دي که نه جی جی نو ټول هم دغه خوا خو دا ټول چې دی یوسفزي دي او که مومند دي او که خلیل دي او که بل دي که بل ټول هم دغه د غربت د وخت نه کوم ځای نه راغلی کوم ځای که نه نو دا د کابل نه راغلي دې ته راپرېوتلي دا دلته نه راغلي نو ټول د غربت معامله وه بس کار پسې ګرځېدل معاش ذریعه چې کوم دی دغې په مخه کړي وو نو بس دغې نورې دغه صحیح ده څنګه مو شعر مو څنګه زده کړ څنګه مو زړه له راغلل حادثاتي طور راغللی یو فنکار دننه پیدایشي طور د انسان په وجود کې موجود وي دننه وي شعر خو زما د ډېرې صدمې د وجود جی ډېره صدمه چې په سړي تېرې شي که نه جی دا کېږي دا شان دا خلک خو اکثر وایي چې دا د عشق نه کېږي عشق خو عشق هم صدمه ده جی او نو ما نه عشق کړی ده که خبرو ده که نه
خدمت تېره شو د هغې بدلول کوو د رسولو په پیغمبر جی جی نو ما لم سره وویل د دې ملګري راسته د سواته دا د سوات هغه د تانګې کې بیدار جی نو هغې زما نه دویم خیر یو ګویی ګډ شي په فصل کې نه هغه یو په مضمون هغه شوي دی ښه شعر یې جوړ کړ غلط یا بل نه هغه هم غلط وي ما وویل زه په ټولو کې ښه شوم هغه شی وکړو بل بیا بس هغوی دا صورت جوړ کړ او کلي کې ویل چې دا شاعر دی زه ډېر خفه شوم تاسو ولې شاعر یې بیا پکې یو مذهبي کسان هغه ما ته ویل چې شاعر خو هغې ته وایي چې جوړونکی یعنې د نثر نه نظم جوړوي ته ولې خفه یې چې بس باندې ښه دی بیا پس د هغې نه د خوشحال خفه وم جی جی دا ته داسې هغه وخت کې به شعر چې کوم دی یا شاعر چې کوم دی په ډېر بد نظر سره کتلی شو یا د فنکار ته به ډېر په بد نظر سره کتلی شو ستاسو دغه ماحول چې کوم د چمګاونډ خبره به وکړو د خوږه خلکو خبره به وکړو څه نظر به لره ستاسو په حواله باندې نو د شاعرانو خو دا کار هغه وخت د شاعرانو دا وخت نو لکه دا اوس د شاعرات څنګه چې خپل حکومت کې چې هغه بېل شی نه هغه خو بیا نغاره جوړه کړې وه یو شاعر به یو ښار ساتلي و بل شاعر بل کال کې به یې جنګول نو که کاندل به یې کول او که هر څه به یې کول یو پولیسي وه نو موږ هم پکې د اخري ټیم ته راځو چې د حیدر استاد او دلته د عبدالوهاب دا غافري وکړو نو دا کې موږ هم څه باندې مجبوره ده ښه وه دا وخت راغی دا کټې ټوله پیدا کړي تا د مختار زه چې دغه لرې کوم دا زموږ هم پکې د اخري وخت هغه ته چاره د کاندي شوی دي هغه وخت نو هغه شی زما خوښ نه و خلاصه هغه څنګه چې لکه د اوسني شاعران چې کوم دی د تنقیدي نشستونه کوي د یو بل سره کښېني ټولنې کوي د اوسني شاعران به زه یاد کړم که نه چې کوم د ادب سره واسطه لري په هغه وخت کې به تاسو کوم د ولسي شاعران چې کوم دا به کېناستې بنډار به مو کو چېرته دا به موږ کېناسته په کندلو به کېناستو په یو میدان کې به چا ښادي وه هغې له به یې جوړه راغله دا بله جوړه به وه د مقابلې لپاره دا د هغه شعر چې لکه فی البدیه شاعري به وه دا نه وه ګڼلې دا د سړیتوب خبرې نه وې ښې نه وې کندلو ورځې بدې او پیسې خوب نه وي که نه اوسني فنکاران خو د پیسو وجه دي نو هغوی خو پیسې نه ما شاګردان وو شاکده کې مجلس کوو هغه یو چې دی د ځمکو چاربیټ یې شروع کړو چاربیټ یې خو زما وي بل پکې د اسمان چاربیټ دوه ګنټې لکې وو وګونه یې بوخت شو کوله پیسه ورنه کړه میرامد استاد دا پاسې هغه نمبر کې روښانه استاد وکیل یې نو هغه به زده کړه مل یې تلو ده دا په دې طرز او دا د نو باران شو د طرز خو ځان هسې مونږ کړو کله اسمانو ته خېږي کله د هغه پخواني شعران دغه شان خبرې به روانې ساتو ګرانو ملګرو د ایم ټي وي خوبو لیدونکو وخت شوی دی د یوې وړې شانتې دمې د ماخلونو د تاج محمد مومند سره به د هغې دغه د ژوند دغه ښکلی سفر به روان وکړو د وړې غونته دمې وروسته ګرانو ملګرو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلې او ستړي مه شئ مرکه روانه ده د استاد شاعر تاج محمد مومند صاحب سره جی تاج محمد مومند صاحب دا راته ووایه چې د په شعر کې مو څه مو زیات لیکلي دي زیات شعر کې ما کیسې زیاتې لیکلي دي ښه دي کیسې دا د کیسټو کیسې او بیا چې یو دیوان مې لیکلی دی تدبیر یې ښه دي زیات دیوان کې زیات او چاهدې دي او
چاربیت څو قسمه دي د چاربیت ځکه چې زمونږ چې کوم اوسنی کول چې کوم دی یا زمونږ زلمی کول به واخلو شاعرانو چې هغې د کوم دا نوې اصناف چې کوم راغلي دي غزل راغلی دی آزاد نظم راغلی دی مکفا نظمونه دي یا نثري نظمونه دي یا نور داسې نظمونه پکې مورا نظمونه دي چې د هغې نه خو واقف دي خو د پښتو چې کوم اصل خوندونه دي هغه زموږ پر خپلو اصنافو کې پراته دي لکه چاربیته په لوبه کې نیمکۍ کې بګتۍ کې او دغه څیز ته چې کوم دی زیات رجحان د دغه خلکو نشته دی څه وایې چې په د چاربیتې څو قسمونه دي او د چاربیتې ستاسو په خیال باندې چې تاسو ما کتې کوم یو شپاړس سوه جوړې کړي دي ښه هغې کې قسمونه شته دی جي دا چاربیتې په دې ضد جوړې کړي دي نن چې شاعرۍ او د هغې ځینې ودک به راوخلي ورته د غزل په شروع کړي هلکه نور څه کار دي چاربیته که د پښتو دغه د ټیم بیا چاربیته ده چاربیته ټپه پسې چاربیته ده دا د میدان خبرې کوي چاربیته زما یو وسنه و په دې شو کې حلیم ګل نومي ښه حلیم ګل نوم یې ښه بلاد حلیم ګل بلاد نومي اوس وفات شوی ښه نو هغه به ما سره په دې چاربیته کې دغه کوم درې بنده به یې جوړ کړلو سر به یې راولېږه یو بند هغه به درې ما ورته پنځه جوړولې داسې روان بیا شعري ته بس هغه شو ټپ شو ما ورته ورته ووایه نور نه هغه ما خپل چاپ کړل دوه کتابونه چې چاپ شو او هغه پاتې شو یو سر مې ورته ولېږه نو هغه یې جوړ نه کړی چې لاړو پاس داسې حد ته مونږ چاربیته دې ضد نه ورسولو یوازې نظم پکې کار نظم چاربیته کې نظم راځي چاربیته کې قسم راځي تاسو څو قسمونه لیکلي د چاربیتې پنځه شپېته قسمونه تاسو لیکلي په دې کې کم قسمونه دي کم نومونه تاسو ته یاد دي هغې کې یو نومونه مخکې نه راځي په یاد دي او نه راځه د هغې هغه بندونه لکه چې یو سر نیم راځي که نه وي به د دې قسم دي که یو سړی و چې کم قسم ځان چې په دې قسم نومونه نه داسې که یوې چاربیتې سر ته چې ته یاد دي او زمونږ د لیدونکو ته ډالۍ کړې او یاد ښه ورته داسې یم چې هغه قسمونه که نه جي سر خاص تک سر کوی هم که سر کې نور رانه پاتې شي بیا پاتې شي جي به مو ویر کړم ویر په نظیر د رباب ای دلبر څه خبر کو کار کړم غم دا پنځه کړی پنځه او دې کې په هر کړی کې خپل لارښوونه چې حرکت باندې راځي ټول ټول نابسو ټول راځي د ضمیر یې په دې شکل جي دا دې دغه ټولو دا تېره ولاړ یم حیران و خود مسافر چشمان ویدې مې تشي د خپل ټول دا ساده شی دي دې کې بیا نورې ګلدارې مصیبتباز دي ډېرې چپ مصیبتباز بیا د نامالي داسې په محفلونو کې مو پیلبدیه چاربیتې چې ته وتې دي د خولې نه یا داسې پیلبدیه مشاعرې هم چې ته کړي دي هغه وخت کړي دي ښه هغه وخت کړي دي زما شاګردان شیربازکان په مجلس کې دغه شو نو هغه د قبایلي خلک نه په خاصه خلک منځ کې به یې فلم وویل په هغه کې به یې نوټونه کېښودل نو د تاسو وایم دا نوټونه ساتي زمونږ د پیریانو لکه فضلوید او بل داسې به راځي نو هغې به هغه شروع کړه تاویده به میدان کې خو تاویږي که نه تاویده به هغه نښې به یې ویلې نادسیان یعنې فنکاران نو ما به ورته وویل چې ته فنکار یې که شاعر ته چې د کوم شاعر شاګرد یې نو زه هغه شاعر ته د غزل یو سر ږدم او تاسې پیلبدي ووایئ هغه دې په دې ورځ کې د چاربیتې یو سر ږدم یا دې په دې ورځې کې جوړ کړي پیلبدي زما په مذهب نشته دا معارضه او دا ازاد او دا نصیب دا زموږ مذهب نشته ما به یا نثر یا به نظم دې ته به تاسو شاعري هم نه وایې که نه چې دا بلکل بس یا نثر دی یا نظم یا وندنې دی یا پرې یا که لوښي دی نو که لوښي دی به وندنې کې
وندنې مې پړې شي دا نور لکه مکسي معاذاره پلانې څه شی دي هغه کوم ترکان استاد دي رباب یې جوړو وران شو مثلا زه سمسۍ جوړه کړم هغه شی دی ټیک ټیک دا تاج محمد مومن صاحب تاسو چاربیتې لیکلي دي 15 شپېته قسمونه تاسو لیکلي دي بیا په دغه 15 شپېته قسمونو کې به تاسو کار هم ډېر زیات کړي د دغې کتاب چېرته شته دی کتاب چاپ دی د دغې چاربیتو د دغې چاربیتو ما سره نشته یو پېښور کې پوهنتون سره وي نه چاپ دی د دغې کتاب چاپ دی چاپ شوي دي خو زما د زړه نه چاپ شوي دي ما اوس بل تیار کړي ادبي جی جی دغه چاربیتو چې تاسو کوم وړاندې کوم کتابونه چاپ کړي دي یا ستاسو رتبې نه دي څو کتابونه دي هغه ښه ښه نومونه یاد دي تاسو ته ښه څه نومونه دي هغې کې یو عشق خزري ورته جی هغې کې لوبې چاربیتې غزلې کوي ښه او یو د عاشقان دي خو هغه ورک شوي دي نشوي اخر شوی د زړو عاشقانو سره ورک شوي ورک شوي او یو هلک هډوکي و بیا راولي دي هغه په دغه کې هغه ګډ ښه نو شریک جوړ کړو هغه کتاب دی بل یو دغه د سیاستي وایو یو چاربیتې کتاب چاپ کړی ادبي ټولنه دی ښه دا بل رحمان ګل د چاربیتې چاپ کړی یو د پښتو کړه وړه مې اوس چاپ کړو اوس چاپ کړی په دغه پښتنو کړه وړه کې په دغه کتاب کې څه دي دا د پښتو کړه وړه کې خو نثر دی او بعض نظم یعنې نثر مې لیکلی دی او خبره مې لیکلې ده دغه څه حوالې سره دي پښتانه کړه وړه راغله چې نومونه څنګه واضحه ده خو تاسو راته ووایئ چې په دغه کې څه دي باندې مې دا لیک کړی دی چې تاسو پخوا ستاسو لیکنې څه کوله څنګه ورته کار کوئ که نه او بیا اوس او بیا درې زمانې جی نو لیکل پې شوي دي قصه به وي نو یو سړی نه یو د پښتون نه دی موږ خو د پښتو کړه وړه دی خو د حکومت ته هم پکې دغه دی علماو ته هم دی شعراو ته هم دی نو ما نه پکې ما خپل وس پکې کړی دی دغه تېرو وختو ادراک دي پکې هغه دود دستور دی پکې په دغه ستاسو په دغه کتاب کې امثال مې ورکړي لکه اوس بعضې خلک وایي چې پښتانه وړو سکندر ښي دا به ووایي واړه پښتانه وړو سکندر ښي ماشوم ته که نه هغوی بیا کنټرول کې یا اول کې نه هغې کې نو سبق لیکلی دی دوی سبق دی په نثر باندې پښتون دا وایي ورته پښتون دا کوي پښتون دا کوي په دغسې د زنانو په اخلو نو دې کې ما دې نثر لیکلی په نثر کښې دي د زمري مثال مې پکې ورکړی دی اخري ته د اوښ مې ورکړی دی دا کښې دي هندیجي مې ورکړی دی دا ټول د پښتون دي نږدې روان وو ناڅاپه یو ډکي ته باندې روان وو ډکي اوبو ته اوبو کې اګنړۍ وه زګ و پکې زګ کې ډکې ولګېده هغه زګ کې ګنړۍ وه ګنړۍ کې هغه ګرځاب ورته پاسېږي نو اګنړۍ کې تاوېده نو قسمت ته مېږي خپل دی که ګوندې وو راوبوځي نو کله چې راووتو نو یو څه مخې له ورشي نو د ټکه خپلې سختۍ ته نه ګوري دا شینګی یا څه یا راونیسي کلکې راونیسي نو ورته ورخوي نو را کاږي خو ګوری کاږي ځان ته خبر شو که ته نږدې نو ټول به ولې راتاو شو چې راتاو شو نو ټول به یو طرف ته هغه به یو خوا راکاږي دی به ټول نښتې د شپې نه وې نیولې نو دی به ورسره ځان راکاږي نو یو خوا ټول عالم بل خوا یو شو د عالم ځان کې پښتون دی ټیک دا تبه ده ټیک شو نو که شل کسان ښتې خو چې د عالم یې دې خوا راکاږي ټیک شو که دغه شان د اوښو قصه مې کړې ده د اوښو یو داسې شی دی چې مالک یې پېنې د پاسه نه یو خو یو وروسته په کلي کې ورشي یو څه سین شي که په ګونګو اوبو ورشي لمزېږي نه که نه خو د دښمنۍ نه یې ځان ساتل پکار دي ځکه د خاوند سره یې پر خلافي راغله نو سینه په جوړه کې وږي دغه چې د مزري خبره مې کړې پیدا کېږي د هغه سره د پیدایش هم کوي بیا هغه داسې چې خوار کار نه نیسي قیاس کار به دا ما یو کیسه د انګلیسیانو اورېدلې چې هغوی به
ویان د په ګاډو کې دا کول نو درېیم غویږ ورته ساړه مرۍ په دار کې ناست د شپې تیار کړی ما به دا د داسې څنګ کې لیکلې ده بیا مې ویل بیا پوښتنه دغه هغې باندې مو تاسو مثالونه ورکړي او اخري بیا دا مې لیکلي پوښتنه دغه ټیک شو په باز مې لیکلی دی چې باز مثال د باز دی او دا نورې مرغۍ ته ششمجار مې دواړه لیکلي او هغه چې ښکاري کړي په جوړه کې نه کړي دنګ دی صحیح دي د هغې په سر دا کیسې پکې دیو مفهوم کوي داسې دیو په پیریانو کې داسې یو شی دی دا یو داسې شی دی چې دی به پکې ته یو ښایسته تصویر ولیده د باران سره دغه دغه دی به ته ځونګړی جوړه کړي او پکې کېږدي نو 200 کاله جاړ هغه ځونګړی ته هغه تصویر سره جاړ او یا به چې ته د عاشق او معشوقه عاشق په اوبه نیسي او معشوقې له دې وړي یا به یې دواړه په اوبه کړي وي چې نه به دغه څه بخارات وي که نه خو که خدمت دغه کړو سلام دې په واچو نو دیو که تی دښمن یې نو تاسو کوي بیا دا پوښتنې زه یې ټول عمر د بل په موقع کې د بل په دا بیا مې لیکلي دغه څه څه چې ویې ګنډۍ مومن صاحب تاسو کیسې چې کومې دي تاسو لیکلي دي ډېرې تاسو لیکلي دي او کومو سندرغاړو ویلي دي نو کیسې خو ډېرو ویلي خو زیاتې چې پکې چا ویلي نو هغه فضل قیوم نومېدی او بیا د هغه نه چې زیاتې چا ویلي نو وحید ګل او نور یې د افغانستان والا ویلي دي وطني پاکستان څومره ضرورت دی دغه کیسو زموږ د پښتون نسل ته څومره ضرورت دی دغه کیسو یا زموږ تاسو څنګه د خپل کتاب خبره وکړه که نه چې د پښتانه کړو خبره تاسو وکړه څومره ضرورت دی زموږ د نوي نسل ته دا کیسې چې کوم دی دا پخوا به دا کله چې مغول راغلل که نه فارسي کتابونه هغوی جوړ کړو او هغې فارسي کتابونه دا زموږ مشران چې دوی د پښتو جوړ کړو بیا هغې پسې فلمونه راغلل په فلمونو پسې هغه کتابونه چې موږ راجغه کړو دې څنګه کړو کیسې هم پسې جوړه کړو دا خو د پښتو کلتور دی او ادب هغه دی نو دوی دغه وکړه نو څه خو په کار وکړه نو څه خو په کار پښتونونه هم څه په کار وکړه دا و پاتې شوه د پښتو کړولو د پښتو کړولو چې کوم دی نو دا خو ډېر ضروري دی دا خو زما په شاید باندې ما باشین ته هم وویله خو هغه دغه خبره د قوار ملا په بانک باندې څو کلمه نه ویلي ټیک دغه و په نصاب کې په نصاب کې یا په ایم فل کې چې نو شامل شوی دا د دې خو ډېر زیات ضرورت دی نو ما دغه تمه وه د دې کتاب نه او د دې لپاره به انشاءالله وضو چتو که تاسو مهرباني نو د دغې نه غیر کې یو سړی وایي که د فلاني صاحب جوړ کړی فلاني او دا کتاب او دا نو ما ته دې وښایي که نه که دی په شان کتاب چا د اوسه پورې جوړ کړي دي خاص د پښتنو د دې دپاره چې دا بدنامۍ په دې پښتنو پرې شوي دي نو موږ د دې په هکله مثالونه مو لیکل امثال او تشبیهات مو لیکل کیسې هم پکې ولیکل زیات هم پکې ده تر ښځم ځان ته وایي ده پکې که نه ډېر ډېر کار دی دغه کیسې تاسو ولیکلې مختلفو سندرغاړو هم ویلې په دغه کې داسې کیسې وي چې هغه فرضي وي که نه د حقیقت حقیقي وي نو دلته که رښتیا اوس وایو که نه خیر ما ته غوږ کې ووایه که نه څوک یې نه اوري نو مطلب دا دی چې لکه دا فلمونه چې کوم دي که نه که ډېر سړي کړي نو بل دغه ته دې ګوري لکه ستاسو دغه کیسې چې وي نو افسانوي رنګ پکې زیات و یا
ما په سر باندې بڼ بابا کیسه ده دا صرف چا ویلی دی نور ټول داسې که نه حقیقت کیسې چې کومې دي د بڼ بابا دا کیسه چې کوم دا حقیقت ته نو دا خو چې دا څوم چاته شوي د دې وړاندې کړ که نه دا خو په هغه ورله چې تاسو ټول ستاسو خدای اورېدلي که جی جی دغسې و لکه د ملا کیسې د باچا د ملا ما اورېدلې م ده لیدلې مې ده او واقعیت ما لیدلې دلته کیسې په داسې دلبر ماشومان پخوا دغه رښتیا وکړو که نه او دا بعضې چې دا اوس کومې دي په دې مخ ورځه کې یو سړي راته ویل یوه کیسه راله دا کړ نو دا زما وخت نه ده کیسې او کیسه نشته اوس څو ټیم هم نشته خو خیر راته ویل زه به د پنځه روپۍ درکړم نو زه په دې باندې موږ منډه وکړه ومې لیکله نو که هغه دا خبره ده چې ویښې د سړي نو بدنه کوفه دي څنګه وي د بل په ټانګه خان که نه نو که ویښې د دی خو اوس چې مو دا کوم کتاب چاپ کړی دی دا مو په خپل خرڅ باندې چاپ کړی دی یا چا مرسته سره حاصله وه دا خو چې داسې کار وشو چې لکه څنګه زما خواري وکړه که نه ما ډېرې سزې وپکې خو هغه ډېره ونه شوه چې دا فساد جوړ شو حکومت په اثر کړه دغه دومره وشوله چې ما د خام هم څه نه څه وکړله او حکومت چاپ کړو او یو 50,000 روپۍ هم راکړل عزت خان چاپ کړو دغه شی ما د پیدا وشوله خو ور نه لګېد ځای کې پاتې شو په ځای پاتې شو نو زه یې په دې لګېدو یم چې کتاب په دې لګېدو لپاره ما کوي ستاسو کوم کوشش چې و تاسو وایئ چې دا په نصاب کې شامل هغه اصل ځای ته ونه رسېده ونه رسېده څومره اعزازات درته ملو شوي دي د سرکار د طرفه نیم سرکار یا د پرایویټ دا کم تنظیمونه چې دي کومې ټولنې چې کومې شاعرانو نه پروګرامونه کېږي څه درناوی راته ملو شوی دی چې څه اعزازات درکړي دي څه ایوارډ درته په کتابونو ملو شوي دي یا ستاسو په ټول عمري خدماتو چا درته درناوی بخښلی دی درناوی خو باندې خو قایل یم درناوی مې ډېرو خلکو کړی دی او کوي او حکومت هم یو 5-6 روپۍ میاشت کې راکوي ده او زه خو ډېر خوشحاله یم په دې کې زما سره څه شي سوال مې سوال روپۍ اخلي جی سوال خو زه نه کوم خو خیر زه دا دارو مارو کړو نو شته دی عزت خو مې شته په دې او بیا په دې وخت کې ډېر شته دی ځکه یو خو هغه د تیوري هغه شعري لاړه ده چې دا د جګړو مګړو لاړه ده او بیا دا د کیفونو خبره هم ختمه شوه نو اوس چې کوم ځای مې هغه زړه سترګه باندې ورته خلک ګوري زه پوهېږم د اوسني وخت په کوم نظر باندې ګورئ هغه پروني وخت پسې خفه یې که نه یې خفه د هغه وخت په ماحول پسې خفه یې که نه او د اوسني ماحول ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ په کوم هکله باندې د پښتو په هکله باندې چې د پښتو لپاره مخکې څومره کار کېده یا ولسي ادب چې کوم دی مخکې څومره کار کړی دی نن سبا چې کوم دی د ولسي شاعران چې کوم دي بس د شمار یو څو پاتې یا د شمار دانې دي او خدای مکه که هغې زموږ نه خوا دې خوا شو نو زموږ دا چاربي دي چې کومې دي بیا د هر څه چې کوم دي دا ختم دي که نه نو هغه وخت څومره ښه اوسني وخت ته چې کوم دی په کوم نظر سره ګورئ نو د هرې زمانې خپل سړی کېږي که نه هغه ته خپله زمانه ښه ښکاري د هرې زمانې هغه که بدې وي که ډېرې بدې ورته ښې ورځې وي کومې چې تېرې شولې ښې ورځې وي زما یو غزل کېږي هغه که ډېرې بدې که نه خو چې کله نور حال راشي نو که ډېره د غم وي خو هغه زړې خبرې شي باقي پاتې شوله د پښتو د ادب خبره نه ادب کې زمونږ لږ شیان خراب کړو دې ته ښه پوه خراب یې دا که شي یو خو داسې څه وایي داسې څه وایي چې هغه د پښتون دپاره د پښتون د کور دپاره د پښتون د عقل دپاره ناقابله دي نو دا مې خوښه نه ده دویم دا ساز پکې شروع شوی خو زه دا خو د هغوی کار دی چې څه کوي زما دغه ساز نه ده کوم کیبورډ چې دی اوس خو ډېر مختصر شوی دی که اوس کیبورډ دی نه پکې رباب شته نه پکې منګی شته دی
هغه خوند ته تللی دی هغه خو دې نشته د اتباع پر ورځ باندې کارډونه غږوي جی نو هغوی ته د خلک دا خبرونه دغه جدي کېده دا څه ما ورته ویل چې دا نه ده داسې پخوا به اواز د ساز سره ساز به په اواز اوس وکړو یو خر هلته اواز وکړو او چا دلته ورته هغه مشین دې ولګوله او اواز یې ختم کړو ما سړی بوی چې هلکه څنګه خو اواز یې ښه ووایي که نه دا زما د ایکو دور دی جی او دا علي راغلی دا نو دا علي هلکه دا نه ته ورشه د مظفر اواز واوره د خانزاده واوره د میر احمد واوره دغه اوسني فنکاران چې کوم دي بابا هغوی خو اوس ځان سره په جیب کې به کیسټ ګرځوي که چېرته په سټیج باندې پروګرام هم کوي اواز هم کوي به وروستو راپسې کیسټ ولګوي کني زما غاړې چې کوم دغه چې نو لایو نشي کولی هغه هر څه که نه تاسو د اردو پنجابي یوې سندرغاړې هم ستاسو کلامونه ویلي دي نو چې ته په اردو کې مو زما په خیال شاعري کړې ده که نه د اردو دغه سندرغاړې د پښتو ستاسو شاعري کړې ده ویلې ده ما که بل څه دی ستاسو یادوم ما خو یو کیسټ کړی و یو خو ټپو و ښه جي هغې کې ما پنځه قسمه لیکلي دي انګلیش فارسي عربي اردو او پښتو او دې دغه ویلي بیا وحید ګل نه و دې ویلې دې دا ټولې ښې برابر وي د دغې نه یو دوه نمونې راته نه وایي بغیر د کیسټ نه چې کیسټ کې شته دي څه یو کلام به تاسو ناورو د خپلو مینوالو لپاره یو چاربیته راته یاد وي داسې لنډه شان دی مختصره شان بیا دی به کتاب راوړم او کتاب به له مونږ راوغواړو که ښه هغې به تر هغې پورې به کتاب راشي ګرانو ملګرو مونږ یو وړه شانتې د ماخلو په هغې کې به تاج محمد مومن صاحب نه به یو خوندوره شربیته به اورو او د هغې په هغې باندې به تاسو هم خوندي کېږئ او د کیمرې په شا چې زموږ سره کوم ښکلي ښاغلي ناست دي هغې به ته هم خوندي شي راځو د یوې وړې ورته د مینه وروسته ګرانو ملګرو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلې او ستړي مشي وایو د پروګرام مشالونه کې زه واحد یوسفزی او زموږ سره نن د مشالونه مېلمه دی استاد شاعر تاج محمد مومن صاحب د هغې سره مرکه روانه ده او مونږ ته د کلام غوښتنه مو ته کړې وه د چاربیتې او هغه له خیره اوس د کور نه چې کوم دی د هغې ډایري راورسېدله بابا څه به راسره وایې بس زما خو د چاربیتو دغه ښه جي جي ارشاد څپلۍ د پښتنو او د شملې پټکۍ په سر مې دا نښه د پښتون ده اوږی ښې څادر مې دا زه چې اوږد پلن دنګ خړ څادر لرم دا زه چې اوږد پلن او د رنګه خړ څادر لرم تل اغوندم په ژمي پلستن سره سم اټکۍ انډک چونډک کې د غوږه تاوهم سفر کې کمربند شي کلک د ملا کلکه ملا پرې وتړم او څپلۍ د پښتنو او د شملې په سر کې مې بیا داسې کم په سر کې مې بیا داسې کم چې چترۍ شي هغه دم پروا وي یارانو پروا نه وي یارانو به د ژیړ د هر په لمر مې او څپلۍ د پښتنو او د شملې پټکۍ په سر مې دا پنځه کړۍ چاربیته ده څه نه شم تاسو ولیده چې ون پته ټیک شه ښه ډېر خوند یې وکړو بابا او دې طرف ته به اوس راشم چې مونږ وختي د یوې پنجابۍ سندرغاړې خبره کوله چې ستاسو کلامونه یې ویلي دي عبدالخانم یې نوم یې دی څه نوم یې دی عبدالخانم ښه ښه هغې ستاسو کلامونه هغې ته څنګه په لاس باندې ورغلل ستاسو شاعري هغې له څنګه په لاس باندې ورغلل او د هغې شوق راوچت شو یا خواهش و چې زه دغه کلامونه ریکارډ هغه خو کراچۍ کې اعظم خان نوم ښه جي کراچۍ کې جي نو هغوی دا کیسټ یو ځل وکړو په سړي باندې سړي وکړو خو هغې ټیک نه شو هغې کې دوه یو شاعرانو ایساري شو نو ښه نه شو جي نو بیا اعظم خان دغه جینۍ راوغوښتله نو
هلته کراچۍ کې وکړو ښه جي د سند نه یې راوغوښتله جي نو په پښتو نه پوهېدله او ځای کې پکې ځان ته قابو کړم زه نه پوهېږم نه پوهېږم جي جي نو هغې کیس زده کړی دی ملګرو دا څه د تاج محمد مومن صاحب کتاب زما سره دی کامران ته وایم چې دا لږ کلوز راواخلي د پښتنو کړه وړه کتاب چې کوم دی دا په زه ګورم دا په 325 صفحو باندې مشتمل دی او په دې کتاب کې د پښتني دود دستور د پښتنو روایاتو د پښتنو راشه درشه او د هغه د پښتني د ملمستیا د ملمنو ذکر د کورنو چارو خبرې په دې کې دي دا دومره کتاب دومره ضخامت لري دومره عظیم کتاب دی څنګه چې تاج محمد مومن صاحب وایي چې دې کتاب له په نصاب کې صبر خبر نه کړی شوه زما په خیال چې په زمونږ دا به کم نصیبي به ورته وایو یا زمونږ علمیه دا ده چې کم معتبر خلک وي کم چې دی نو رسېدو والا خلک وي نو هغه خلکو له چې کم دی مونږ وخت هم زیات ورکوو په دغه دفترونو کې هم زمونږ سره شپه ورځ ناست وي خو بیا دا شان د تاج محمد مومن صاحب چې په دومره په بانډه کې پروت دی په بانډه کې دې ځای نه د پښتو لپاره را دومره موده کار یې وکړی 80-85 کاله د پښتو لپاره یې اواز اوچت کړی دی دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې د دا شان عظیم شخصیت دغه شان د دغه خلکو اواز چې کوم دی تر اوسه پورې د دغه ځای نه په سرکاري توګه دغې له سرپرستي نه ده ورکړی شوې چې د دغه ځای نه د تاج محمد مومن صاحب دغه اواز اوچت کړي خصوصا دا کتاب چې کوم دی دا انتهایی اهم دی زمونږ ینګ جنریشن مونږ که وګورو او هغې را ظلمي کېږي نو هغې د ممي ډیډي والا خلک دی یا د 4G جنریشن دی دا نو دغه خلک چې کوم دی دا به په دې دا نوې نسل به په دې باندې متعارف کېږي پښتانه مشران به پېژني پښتني کلچر نه به خبرېږي چې یاره پښتون کلچر څه دی پښتون وایي څه ته د پښتون چې کوم دی د تېر مشاعر څنګه وو هغې به څه کول زمونږ نیا نیکونو څه کړي دي زمونږ حجره څنګه ده زمونږ جومات څنګه دی زمونږ کلي ولس څنګه دی زمونږ غم خالي څنګه ده دا هر څه په دې کتاب کې موجود دي خو زه د دې MTV لخوا چې کوم دی زه دا که زما دا غږ څوک اوري یا ما څوک ګوري هغې ته زه دغه درخواست کوم چې کم از کم دا شان خلک چې کوم دی دا مه نظر انداز کوئ دی چې کوم دی دا څه ټول ژوند یې چې کوم دی دی د پښتو لپاره وقف کړی دی د خپلو بچو د خولې نه نوړی راشکول د پښتو په کار باندې راوستی دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې زمونږ کم په واسکټ او په جامه پیزار باندې چې کوم اعلی خلک یادېږي هغه خلک په دغه دفترونو کې ناست دی کوم اصل خلک چې کوم په صحیح معنو کې چې کوم اصل خلک دی هغه چې کوم دی هغه مونږ نظر انداز کړي دي ها بابا یو بل سوال زما ذهن ته راځي ستاسو زاړه شکان کې تاسو په خپلو خبرو کې د پیر بابا یوه کیسه لیکلې ده چې ځان ته کتلي وم څه د رباب خبره ده پکې نو رباب هم درځي که نه او د دغې ځای نه زما په خیال ستاسو د کیسو آغاز هم شوی دی چا تاسو ته ویلي چې یاره کیسې تاسو ولې نه لیکئ او خو د رباب خبره پکې راځه کیسه خو هغه وخت نه شروع شو دي او دا وروسته پکې ټیپونه راغله ده خو د رباب خبره چې کومه ده نو هر سړی چې هر ماشوم چې زلمی شي ځوانۍ ته ورسي نو د ده څه ولوله زړه کېږي نو زمونږ زړه کې دا ولوله وه چې یاره شاعري خو م کوله که نه دا کوبکو خو م کول د قوت نه خو دا د رباب خبره نو په رباب باندې ما دومره کوشش وکړو چې د حد نه زیاته مګر زما دا ګوته دا غټه ګوته چې کومه ده دا کمزورې ده نو د دې نه به شهباز لوېده کله چې به دغه راغی شهباز به ولېده زما یو شاګرد و خدای دې وبخښي اوس مړ دی ښه صحیح نوم یې نو هغه به زما پېښې کولې د ده نه چې شهباز ورک شي نو بیا به کیسې رڼا کوي داسې نو هغه ما چل زده نه کړه د رباب ومې ټینګه بس ختم نه کړه ختم دغه د رباب هسې یو بل تپوس درنه کومه که نه چې تاسو خو ماشاءالله ستاسو نظر هم برابر دی او سماعتو سسټم هم ستاسو الحمدلله په دې عمر کې چې کوم دی بلکل ټیک ټاک دی دې ته به زه کم ونه وایم دا راته ووایه چې واده م په خپله خوښه کړی و که نه
دا نن سبا چې زمونږ را زلمي چې کوم دی صرف د مثال لپاره زه دا وړاندې کومه که نه زمونږ زلمي چې کوم دی په کور کې پیالې ماتې پرچون غوبل راخلي که نه چې یاره زه به په خپله خوښه ودونه کومه پخوا څنګه چلو خصوصا ستاسو حوالې سره خبره کوم چې واده م په خپله خوښه کړې وو که نه چې بېبې دادا چې کومه خبره کړې ده نو هغه تاسو منلې وه نه همداسې په خپله طبع وي ښه په خپله طبع م کړې وه لکه په کور کې نیازبین وی زورور ویله بس داسې یو بېل ماحول و ښه جي او د عدل بدل خبره وه بس کوټوالي مې د هغې خو ما په خیال باندې اویا کاله کېږي څه د پاسه اویا جی جی ستاسو یو بل شعر دی زه به خبرې راغونډوم ځکه چې تیاره هم شوه چې ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي شاعرانو ته حیران د پېښور شوم د دې څه پسې منظر دی د دې په شا باندې څه کیسه ده دا خبره وه چې مونږ به جوړولې نوې ښیښې او دا خلک به ما د راته نه زه یو ټیکه وه ما سره بس ما به کیسې شاعرانو له ما کیسې جوړولې بس نوم به مې د هغوی دغه کړ ما به د خپله مزدوري اخیسته نو بیا دلته یو نایي استاد و نو هغه د سیف الملوک کیسه یې جوړه کړله نو جوړه یې کړه خو ورانه یې جوړه کړله او یو و هغه د کوچي کیسه نو هغه هم ورانه ټول عمر ما که د کیسې کړي دي نو ما دا سپی نه دی د پښتو د پښتنو سپی د دم ما کمزوري نه دی چې ما نو درې کیسې ما داسې جوړې کړي چې شاعرانو د سپي بېعزتي کړې وه او هغه نه دي چلېدلي هغه درې وړه کیسې ما جوړې کړې دا هغه برابر هغه وشو وچلېدلې پکې چې هغه سپی هم زما دا دغه نه چې دی بېعزتي که نه د پښتون سپی دی پاتې شو د کومه خبره د پېښور خبره چې کوم د پېښور د ګټې نو هر سړي په دغه وخت کې زما د کیسو د لوبو نه خلکو دغه واخېسته بس خو چې څه به یې وویل بس هغه به یې دغه کړو نو بې موجبه بې ترتیبه او بې قافیې بس لګیا پوه شو هغه به نو چلېدلې به نه کیسې ټولې زما چلېږي اوس هم چلېږي اوس خو ټیپونه نشته دي او نو دغه شی نو ما دا خبره دغه وخت کې داسې وکړه ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي شاعران ته حیران د پېښور شو دا ولې کوي لکه تاسو ګټه کې غره ته خېجي جی ټیک شو جی اخیری کوم مونږ چې کومه خبرې وکړه زما په خیال چې هغه څه پکې پاتې نه شو کومې خبره چې یا غوټه پاتې شوي داسې خبره پکې زما په خیال مخې ته رانغلله دغه ولس ته دغه ایم ټي وي دغه شیشې ته تاسو ولس ته دغه کم ماشومان چې رالویږي یا کم زلمي دي یا کم ځوانان دي یا زمونږ کم وروڼه خویندې دي زمونږ پیغلې دي زمونږ یا میندې دي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بس هغوی ته زما دا پیغام دی چې خویندو خورلڼو ته خو ما په دې کتاب کښې څه لیکلي دي هغه برابر دي او د ځوانانو دپاره چې څه لیکلي دي او د اوسنو شاعرانو خبره کومه دوی دې دا مهرباني وکړي چې د ادب نه بعد شعرونه دې نه جوړوي داسې شعرونه دې نه جوړوي چې هغه په کور کې د پلار یا د زامنو په مخ کې کور کې نشي لګېدلی دا شعرونه دې نه جوړوي بله دا اواز دوی کوي چې موږ د پښتو خدمت کوو نو د پښتو خدمت خو دغه نه دی که نه د پښتو بېعزتي ده او د پښتو خدمت دا دی چې یو دوکان سره سړي لیکلي چې پلانی په اردو کې لیکلي نو په پښتو کې ولې نه لیکي چا د خط لیکي نو په اردو کې لیکي نو په پښتو کې ولې نه لیکي دې کتاب کې ما دغه بیان هم لیکلی دی یو لاره قصه مې پکې لیکلې ده او ډېرې قصې هم دي چې د پښتو دا خبره چې تاسو خدمت دا نه دی چې تاسو دا بې حیا او د ادب نه بار خبرې دا کې نه دي بل دا اساس چې کوم دی دا اساس هم زما خوښ نه دی بلکل ښه نه دی همدغه زوړ ساز ټیک دی روغ دی دا خوږ هم دی روغ هم دی دا ټیک دی چې موږ ته ښه ځکه ښکاري چې زموږ ورسره عمر تېر شوی پخوانی دی که نه خو نه دا وروسته نن یم ضرورت شته دی د تا څه شي د څه دپاره دی اواز یو خوا روان دی بل خوا دې پکې خپله دغه کوي نو دا خبره ده چې بس ادب ډېر ښه شی دی په ادب باندې پکار دي چې روان شي او مشران شاعران ته هم دا دغه ده چې دوی ښوونه کوي او
د ادب خبرې خلکو ته وکړي او خدمت د پښتو وکړي خو په رښتیا دې وکړي دا خبرې دي په زړه مې نور تغندې لري خبرې. تاج محمد مومند صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ ایم ټي وي لپاره مو وخت وویسته او زموږ د دغه مینوالو لپاره تاسو وخت وویسته څو ګړۍ مو راسره شریکې کړي ستاسو نړۍ مننه جي. تاسو مننه چې دومره تکلیف مو وکړو موږ چې دومره مشغول کړو زه خو مشغوله غواړم. زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده اور ولګه دا تورې قلمونه دا و ګرانو ملګرو د نن مشالونه په مشالونه کې و زموږ سره استاد شاعر تاج محمد مومند صاحب چا چې د پښتو لپاره ډېره ستړې کړې ده د پښتو دپاره وخت یې ایسته دی او د پښتو دپاره تر اما کما ګرځېدلی دی د پښتو بنجاریتوب یې ښه په نره کړی دی پښتو ویونکي یې راغونډ کړي دي د پښتو دپاره د خپلو بچو د خپلو لوسو د خولې نه نوړی شو کولی ده او د پښتو په کار باندې راوستې ده د پښتو په خیر راوستې ده د پښتو دپاره یې کتابونه لیکلي دي د پښتو دپاره یې دغه کتابونه چاپ کړي دي د پښتو دپاره دغه نوره مسوده ورسره په کور کې پرته ده دغه چاپول غواړي. خو زه به دلته کې یو ځلې بیا دغه خبر وکړم چې مونږ د معتبرو خلکو ملاتړ یو مونږ د معتبرو خلکو پسې ځو د دا شان تاج محمد مومند یا دا شان تاج محمد مومندان چې کوم دی په مردان کې هم زیات دي بلکې په پښتونخوا کې بلکې په پښتنه دنیا کې که مونږ وګورو دا شان خلک به مونږ ته ملو شي. ځکه دلته کې یو خبره ایډ کما او هغه دلته کې زه سیوا کما دا شان یو ډېر سپېڅلی ډېر سپینروبه او ډېر ښکلی شاعر زمونږ د مایارو چې هغې دغه دعوه کوي او دغه دعوه یې په ځای هم ده چې تر اوسه پورې شاعري په منظریان باندې نه ده راغلې او چې کومه شاعري یې هم کړې ده هغه منګکانو وینو خوړلې ده. دغه د افسوس مقام دی چې د پښتو دپاره څوک خپل افکار خپل خیالات دغه استعمال کړي هغه بیا دې ته پاتې شي چې دغه افکار دغه خیالونه د وینو یا د منګکانو خوړه کېږي. نو دغه ډېره زیاته د افسوس خبره ده. داسې قسمه خلک درنول پکار دي. دغه درنښت به زه کومه دغه درنښت به تاسو کوئ دغه درنښت به دغه چارواکي کوي دغه واکداران به کوي دوی له وخت ورکول پکار دي د دې لپاره وخت ایستل پکار دي. څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې وي تاسو سره زه مشغول شم او تاسو راغلی نو زه خوشحاله شوم نو دوی ستاسو د نور هېڅ هم په تمه نه دي چې دوی سره کښېنئ یو څو ګړۍ ورسره واخلئ دوی ته حوصله میلو شي دوی ته ډاډ میلو شي او دوی په خپل زړه کې دا ووایي چې یاو ما چې کوم کار کړی دی نو هغې ماله مینوال هم پیدا کړي دي زما او زما لوستونکي هم پیدا کړي دي زما د لیک نه زما د فن نه څه فایده ورته ترلاسه شوې ده ولس ته فایده ترلاسه شوې ده او هغوی په دغه باندې مطمئن دي زما د دغه افکارو نه زما د دغه کار او زیار نه. دغه شان ښکلي خلک دغه شان معتبر خلک به بیا راخلو د مشالونو دغه په لالونو کې دغه هیرې چې کومې دي دغه برابر سیره کوو او تاسو ته به د ایم ټي وي په شیشه باندې وړاندې کوو. تاسو نه اجازه اخلم زموږ سره کیمرامین کامران احمد او د زما بل همکار عرفان الله عرفان علي ګوهر مشتاق او پیر صاحب سره مونږ له اجازت راکړئ چېرته چې هم اوسئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.